دا ورور وایي چې زه کور کې ځان سره کوترې او داسې نور مارغان ساتمه، خوراک مراک ورله ورکوو، نو دې کې زکات شته او که نه؟ جواب: په څاروو کې زکات صرف په 3 قسمو څاروو کې دی، بس اوښ، غوا او بیزې ګډې، بس صرف په دې کې زکات دی. خو دې لپاره هم شرط دی چې د دې نصاب ته ورسي. د اوښانو خپل نصاب دی، د غواګانو خپل دی، بیزو ګډو خپل دی. یو بل دا چې دا سائمه وي. سائمه څه ته وایي؟ چې سریږي، یعنې کله یو ځای کې سریږي، کله بل ځای کې دا سړی پرې خرچه نه کوي. دریم شرط دی کې دی چې کال پرې تېر شي، نو بیا په دې کې زکات دی. په څو څاروو کې زکات دی؟ 3: اوښان، غواګانې، بیزې ګډې. د دې نه علاوه چې څومره حیوانات دي پکې زکات نشته، الا ځینې ته مسله راځي په یو حال کې پکې زکات کېدی شي. بارک الله فیک وزادک الله علما. چې کله به تجارت کوي، نو تجارت چې کوي بیا په هغه پیسو کې زکات دی که هغه چېرته نصاب ته ورسي ګټه چې ده. لکه یو سړی دی کوترې مارغان دا ساتي او په دې څه کوي؟ تجارت کوي. نو اوس دا زکات په دې دغه کې نه دی، په دې کوترو کې یا مارغانو کې یا چنچڼو کې نه دی، زکات په څه کې دی؟ په هغه پیسو کې دی. او دغه شان که نور بل قسم څاروي دغه 3 نه علاوه تجارت یې پکې کوي، په کې زکات دی. والله اعلم. دغه ورو سوال کړی دی، د ماته ښکاري تعلق یې د څارویو سره ډېر دی. نو یو نیم سړی چې کوم کار کوي د هغې باره کې بیا سوالونه ډېر کوي. ده سوال دا کړی دی چې ما د خپلې مور نه تقریبا 80 ګډې بیزې داتې ما اخیستې وې، او د هغې سره د هغې 11 میاشتې شوې، کال پوره کېدو کې څو میاشتې پاتې دي؟ 1 پاتې ده، او ما ترې واخیستې. اوس سوال دا دی چې زکات به زه ورکوم که هغه به ورکوي، او دا به څه مسله وي؟ جواب دا دی چې ګډو بیزو کې زکات هلې چې کله نصاب ته ورسي، او نصاب د دې دی چې دا 40 ګډي یا 40 بیزې، او په دې باندې دوی باندې چې کال پوره تیر شي. امام ابن ماجه حدیث راوړی دی د عایشه رضی الله عنها نه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي: لا زکات فی مال حتى يحول عليه الحول. په یو مال کې دا وخت پورې زکات نشي، څو پورې به کال نه اوړېدلی. او دا د ټولو دپاره شرط دی، یعنې د سرو زرو زکات، د سپینو زرو، د نغدو، ټولو کې کال شرط دی. خو که چېرته د یعنې د ملکیت د کال پوره کېدو نه مخکې ختم شو، نو بیا پکې زکات نشته. ملکیت څنګه ختمېږي؟ لکه مال ګډوډ شو، لکه یو سړی د هغه سره مال دی او نصاب د زکات دی، او د انتظار کې دی چې کال به پوره کېږي، او 10 میاشتې پوره شوي وي، او غله رالو دغه مال یې ټول پټ کړو یا د خرڅ کړو. 11 میاشتې شوي وي او دغه مال څه کړو؟ خرڅ یې کړو، یا یې چاته هدیه کړو. خبره ختمه شوه. دلته بیا په دې کې زکات نشته. نو د ده په دې مور باندې زکات شته؟ نشته. ولې؟ کال ته نه یې رسېد. او په ده زکات شته؟ ولې؟ ده باندې هم کال لا نه دی پوره شوی، ځکه چې د ده به نوی حساب کېږي. د ده حساب د هغه وخت نه چې کله ده ته ملکیت د هغې رانقل شو، او د ده په ملکیت کې شو دا مال، نو بیا د ده حساب شروع شو. دا هغه زنانه حساب چې د هغه څه شو؟ هغه ختم شو. والله اعلم.